په 1380 میلادي کال د لرغوني مصر شاوخوا 500 واکمنانو او مشرانو مومیایي جسدونه د دارالبلخ په نوم سیمه کې وموندل شو. د دوی په منځ کې د لرغوني مصر تر ټولو بدنام ظالم واکمن فرعون چې د موسی علیه السلام په وخت کې شتون درلود دوهم رامسس و. تقریبا یوه پېړۍ وروسته کله چې د فرانسې سوسیالیست ولسمشر فرانسوا میټران په 1980 کال کې واک ته ورسېد، فرانسې په اتیایمه لسیزې په وروستیو کې له مصر څخه د مصر د فرعون مومیایي جسد غوښتنه وکړه، دې لپاره چې یو شمېر لازمې تجربې ورباندې ترسره کړي. د مصر تر ټولو بدنام ظالم جسد لپاره پاسپورټ صادر شو او فرانسې ته ولېږدول شو. او عجیبه ده چې د فرانسې ولسمشر او د هغه وزیرانو او د دغه هېواد لوړپوړ چارواکو د فرعون جسد لېږدونکې الوتکې ته په قطار ودرېدل او سجده یې ورته وکړه، داسې لکه چې اوس هم ژوندی وي. وروسته له هغه چې مصر فرعون ته شاهي ډول هرکري مراسم پای ته ورسېدل، د فرعون مومیایي جسد نږدې په ورته سور غالۍ کې د استقبال په لاره کې واخیستل شو. بیا دا مومیایي جسد د فرانسې د یادګار مرکز کې یو ځانګړي څانګې ته ولېږدول شو او نامتو لرغونپوهانو، جراحانو او اناټومیسټانو د مومیایي جسد په اړه څېړنې پیل کړې تر څو د دې اسرارو په لټه کې شي. لوړ جراح او ساینسپوه څوک چې د مومیایي جسد د مطالعې مسؤل و پروفیسر موریس بوکال نومېد. موریس بوکال داسې کورنۍ چې والدین یې فرانسویانو زېږېدلی و او د خپلې کورنۍ په څېر عیسوي لوی شوی و. د ثانوي زده کړو وروسته هغه په پاریس کې د طب په پوهنځي کې شامل شو. وروسته هغه په فرانسه کې تر ټولو مشهور او هوښیار جراح شو، مګر دې کیسې د هغه ژوند په بشپړ توګه بدل کړ. په داسې حال کې چې پروفیسرانو د مومیایي جسد په بیا رغونه بوخت وو، د دوی مشر موریس بوکال بل ډول فکر کوه. هغه هڅه کوله چې معلومه کړي چې دا فرعون څنګه مړ شو. کله چې شپې ناوخته هغه خپل وروستی تحلیل پای ته ورساوه، د فرعون په جسد کې د مالګې پاتې شونې روښانه ثبوت چې هغه جسد ډوب شوی و او دا چې د هغه جسد له ډوبېدو وروسته په چټکۍ له سمندر څخه راویستل شوی و. او دا هم څرګنده وه چې دوی د هغه د جسد د مومیایي کولو لپاره له چټکتیا کار اخیستی و تر څو روغ پاتې شي. مګر پروفیسر بوکال د یوې پوښتنې په اړه حیران شو: څرنګه دا جسد د نورو مومیایي جسدونو برخلاف روغ پاتې دی په داسې حال کې چې له سمندر راوتلی؟ موریس د روسي راپور په ترسره کولو بوخت و، په داسې حال کې چې فکر یې کوه چې د فرعون جسد له سمندر څخه راوتلی او له ډوبېدو سمدستي وروسته مومیایي شوی. خو د هغه ملګرو یو تن یې په غوږ کې ورته وویل: په دې مسله کې د بیړې کولو اړتیا نشته، ځکه مسلمان وایي چې دا فرعون غرق شوی دی. په لومړي سر کې هغه دا په کلکه رد کړه او په دې یې باور نه و او ویل چې دا ډول کشف یوازې په پرمختللو عصري او دقیق کمپیوټرونو لړ ترسره کیدی شي. د هغه سره یو بل کس هغه نور هم حیران کړل کله چې هغه ورته وویل چې د مسلمانانو قرآن چې دوی پرې ایمان لري فرعون کیسه بیانوي چې وایي هغه ډوب شوی او د هغه جسد له ډوبېدو وروسته هم پاتې دی. هغه نور هم حیران شو او پوښتنه یې وکړه چې د مسلمانانو قرآن دا معلومات له کومه اخیستي؟ په داسې حال چې مومیایي جسدونه تر 1380 میلادي کال پورې کشف شوي نه وو. د دې حقیقت پام کې نیول سره چې قرآن د 14 پېړیو څخه زیات وخت د مسلمانانو لخوا تلاوت شوی او دا چې څو لسیزې وړاندې د مسلمانانو په ګډون ټول انسانان په دې نه پوهېدل چې پخوانیو مصریانو د خپلو فرعونانو جسدونه مومیایي کول. موریس بوکال ټوله شپه د فرعون جسد ته کتل او د مسلمانانو د قرآن په اړه چې ملګري یې ورته ویل په ژوره توګه فکر کوو. په ښکاره ډول دا ثابتوي چې دا جسد له ډوبېدو وروسته ترلاسه شوی، په داسې حال کې چې د عیسویانو انجیل یوازې د فرعون کیسه بیانوي، کله چې هغه د موسی علیه السلام په تعقیب و پرته له دې چې د هغه جسد برخلیک په ګوته کړي. موسی علیه السلام without mentioning the fate of his body at all. اوبه بیرته راوګرځېدې او جنګیالي وسونه یې لاندې کړل. د فرعون د ټول لښکرو څخه په سمندر کې د هغوی تعقیب کوه یو هم پاتې نه شو. ایکسوډکس 14 چپټر 28 آیات.
هغه فکر وکړ چې آیا دا د باور وړ ده چې محمد صلی الله علیه وسلم 1000 کاله مخکې په دې پوه و په داسې حال کې ما اوس کشف کړه. مورس بې خوبه شپه تېره کړه او تورات یوه نسخه یې وغوښتله، مګر دوی یوازې د بوکال حیرانتیا نوره هم زیاته کړه له دې امله چې تورات هم د هغه جسد په اړه څه نه وو روایت کړي او د هغه پروسه او بې رغونې څخه چې په هغه کې هغه روغ پاتې شوی و. فرانسې دغه مومیایي جسد بیرته مصر ته د شیشې په یو تابوت کې ولېږه، مګر څرنګه چې پروفیسر بوکال د دې کیسې څخه خبر و چې د مسلمانانو لخوا د دې مومیایي جسد د روغ پاتې کېدو په اړه بحثونه خپاره شوي، نو پرېکړه یې وکړه چې خپل سامانونه بسته او سعودي عربستان ته لاړ شي، چیرې چې یو طبي کنفرانس د مسلمانانو د اناټومیستان لخوا دایرې ګډون وکړي. هلته یې د خپل کشف په اړه ورته وویل چې د فرعون جسد له ډوبېدو وروسته هم ساتل شوی. د غونډې له ګډونوالو څخه یو قرآن کریم خلاص او هغه آیات تلاوت کړ په کوم کې چې الله تعالی فرمایي: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ومن بني إسرائيل لسمندر نه پورې ویستل، نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیري په غرض په هغوی پسې روان شو. ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ: ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی، او زه هم د اطاعت سرچټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ځواب ورکړ شو: اوس ایمان راوړي، په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې په دې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نو موږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي، که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زموږ له نښانو څخه غفلت کوي. او نن ورځ ستا بدن ته نجات درکوو تر څو تا څخه راتلونکي خلکو لپاره د عبرت نښه وګرځي، او زیاتره انسانان زموږ له نښو څخه ناخبره دي. د په جوش کې د حاضرینو مخ ته ودرېد او په لوړ غږ یې وویل: ما اسلام قبول کړی او په دې قرآن مې ایمان راوړی دی. برسیره پر دې په 1380 میلادي کال کې په قاهره کې د اورنټل لرغونې پېژندنې لپاره د فرانسوي انسټیټیوټ ریس ګیسون میس پر مصر ته ورسېد. هغه د خپل لومړي لرغونې پېژندنې لپاره په جنوبي سقر کې یو ځای غوره کړ. د کیندنو په جریان کې هغه وتوانېد چې د ځمکې لاندې خون ته لاسرسی ومومي او ویې موندله چې دیوالونو جوړښت په هیروګلیفیک متن پوهل شوی. په یاد ولرئ چې دا لرغوني متنونه د زرګونو کلونو لپاره د لاسرسي وړ نه وو او یوازې 200 کاله دمخه کشف شوي وو. تر 19مې پېړۍ پورې هیڅ ژباړه شتون نه درلود، ځکه چې دا ټول په هیروګلیفیک کې لیږدول شوي وو. په 1969 کال کې مصر پوه ریمن فالکنر خپله ژباړه په انګلیسي ژبه وړاندې کړه. موږ تر دې مخکې د دې لیکنو د محتوا په اړه هیڅ معلومات نه درلودل، او دلته هغه څه چیرې چې عقل ورته حیرانېږي. په 1553 کې د لرغوني پیرامید متن کې دلته یوه برخه چیرې چې د یو ځانګړي فرعون د مړینې لپاره خبرې کوي. په غور سره یې ولولئ: اسمان ستا لپاره ژاړي، ځمکه ستا لپاره لړزي، کله چې ته د ستوري په څېر پورته شوې اسمان ته. او وګورئ چې قرآن په سورة دخان کې د فرعون په اړه د بحث په وخت کې په مستقیم ډول څه ډول ځواب ورکوي. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نو خو پر هغو باندې اسمان ژړل او نه ځمکې،
او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو. In fact, په the حقیقت کې prediction 14 of the پېړۍ مخکې د preservation فرعون of د Pharaoh's جسد د body ساتلو thousands of وړاندوینه centuries ago او د قرآن کریم correctly ځواب د corresponds لرغوني to the متن په ancient اړه text چې د showing افسانوي the ستاینې mythological ښکارندوی adoration, ښيي which was تر unknown to 19مې the پېړۍ people پورې until خلکو ته 19th معلومه نه وه. century, یو is ځل again بیا دا pointing حقیقت to ته the اشاره fact that کوي this چې دا book کتاب is د the الله words of کلام دی، all-knowing Creator, د ټولو عالم aware of خالق the د ټولو destiny of موجودات the برخلیک entire خبر دی. existence.